بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو په خدمت کې مې یو ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره قصه راوړې ده انشاءالله او امید دی چې د ټولو ملګرو به خوښه شي. قصه ده د یو دوو وروڼو. نو قصې له به راځو، خو د هغې نه مخکې چې یو دوه درې خبرې چې د روژې میاشت ده او موږ ته پکار دي چې د خپل چم ګاونډ او د خپل چم ګاونډ کې چې کوم غریبانان دي، کوم ناچاره دي، بېوسه دي، نو د هغو ډېر غټ خیال ساتو. نو قصې له به راځو. وایي چې پخوا په زمانه کې یو بوډۍ وه، بوډۍ ښځه وه او د هغې دوه زامن وو. دغه دوه وروڼو څه لږه شانې پټۍ او څه کرونده به یې کوله، څه غویان وغیره به یې ځان له ساتل، په هغې به یوه هم کول او دغه شانې د دوی ژوند او د دوی کار روزګار کېده، د دوی ژوند تېرېده. په هر ځای کې، په هر ملک کې، په هر وطن کې دا مسله اکثري چې کله یو دوه تنه یا کمزوري کسان په خپلوانو کې او نور د هغې چې کوم خپلوان وي هغه یا لږ مالداره یا په نر باندې زورور وي، ځوانان یې ډېر وي، چې کوم کمزوري کسان وي نو هغه وچ په وچه تنګوي. نو دغه شانتې د دغې بوډۍ د دې زامنو د دې دوه وروڼو چې کوم خپلوان وو، کوم رشته دارانو په دغه کلي کې وچ په وچه به یې د دوی سره جګړې کولې، وچ په وچه به یې د دوی سره خبرې اړولې را اړولې. د دغه خبره د هغه بیزې او د منظري خبره ده چې هسې وچ په وچه ورته سترګې اوبه خړوي د منظري په شانتې. نو دغه د منظري په شانتې به یې وچ په وچه به یې ورته اوبه خړولې چې یاره په څه طریقه باندې دوی سره موږ جګړه وکړو. ورځې شپې تېرېدې چې اخر دا وروڼه د دوی د دې جنګ جګړو نه، د دې وچ په وچه تنګولو نه، د دې شر فساد نه اخر تنګ شو. چې تنګ شو نو یوه ورځ دې دواړو وروڼو سلا وکړه چې یاره نور د دې خپلوانو سره سر نه شو ټکولی. ماته مشران متل چې غل نه تښتي نو مل دې وتښتي. دوی د خپلې مور نه تپوس وکړو، اجازت یې واخیستو، هغې ته یې ویل چې که ستا خوښ دی چې موږ د دې ځای نه دا خپله کډه کوډۍ اوچته کړو. زموږ د کومه داسې پټ رګونو کډه ده، خو څه لږ ډېر سامان دی او دغه دوه درې غویان دي او دا به ځان سره په مخ کې کړو. کرونده ده، خدای د دنیا ځمکه نه بل ځای به یې کوو. بس دوی د دغه ځای نه د خپله کډه اوچته کړه، خپل غویان یې د ځان سره کړه، لاړه روان لرې په یو شاړه کې غرونو ته نږدې په یو ځای کې یو هواره شانتې ځمکه یې ولیده، یو دشت یو میدان شانتې یې ولیده. بس دغه ځای خوښ شو چې یاره دلته به ځان له څه جونګړه شانتې جوړه کړو او دغه به زموږ کور وي او بس دا هوار دشت میدان چې دی نو دا به مرمت را مرمت کړو، د کر دپاره به یې برابر کړو او بیا به یې کرو را کارو، ځان له به پکې د وخت مناسب چې څه فصل یې هغه به پکې کرو. پخوا خو ځکه چې داسې چل خو نه و که نه چې یاره ټولې ځمکې که په شاړو کې، که په ځنګلو کې، که په میدانونو کې یا د چا په نوم وي یا دغه، خو بس د خدای ځمکې وې او خلک به ګرځېده چې کوم ځای هغه مشرانو متل چې کوم ځای به ښه و نو هلته به یې شپه وه. نو دوی دغه ځمکه ځان له هواره را هواره کړه، دغه برابر کړه، په دغه کې کرونده شروع کړه، په دغه غویانو باندې به یې ځان له په دغه کې یوه کوله او فصل به یې پکې کاره او ځان له یې څه جونګړه شانتې جوړه کړه. روزانه به لوغېده، په دغه ځای کې خپل کور مور به یې برابر او دا محنت یې شروع کړه. دغه شانتې د دې دوه وروڼو زندګي بیا مخ په بره روانه شوه. د دوی مازغه دمه شو، مازغه یې د خپلوانو د شر فساد، د کنځلو ویلو نه، د تنګولو نه او د غویمو نه د دوی مازغه دمه شو. ورځې تېرېدې، یا ورځې یو ځل یې د اوړي ورځې وې، یعنې د ګرمۍ ورځې وې. دوی به څه چل وکړو چې دوی به سهار چې پاڅېده چې کله به یې په غویانو کار وکړو، کار وجو کار به یې پرې وکړو چې کار به نه و نو بس دا غویان به یې تاسو ته ما وایي چې د دوی دا ځای نږدې ځنګل ته و، دغه به یې داسې ځنګل دې خوا ته ور پرېښود. دا غویان به دغلته پر ځنګل په دې خوا کې څرېدل، یا به ځان له ښه بېغمه ښه به یې ځان موړ کړ. نو چې مازدیګر ماښام به شو نو بیا به چې دا دواړه وروڼه لاړه، دغه خپل غویان به یې واپس راوست. یو ورځ دوی دا غویان پرېښوده چې غویان په سر کې سرېده چې یا خو ځناور شی دی، خو خپل پردی نه پېژني، د کور لار نه پېژني، بدله لار نه پېژني او په سرېدو کې روانو لاړه به بل طرف ته ووته. چې بل طرف ته ووته چې کله مازدیګر شه نو غویان خو یو چارپایه شی دی، ځناور شی دی، هغه خو لار نه پېژني، ګودر نه پېژني، خو بس دغه ورته پته لګېده چې بس ماښام شوی دی او ناوخته شو، شپه شوه، نو اوس کور ته تله غواړي. صرف دغه
لکه د هغو فکر کار کوو. نو دغه غوایانو څه چل کوو چې بس کم طرف ته یې مخ او هغه طرف ته سیده روان شو. روان 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 چې نږدې ماښام کېده نو یو کلي ته دغه غوایان ورسېده. او دا هم هغه کلی و چې د کوم کلي نه دغې دواړو وروڼو کډه کړې وه د خپلو خپلوانو یعنې د دشمنانو د لاسه، د داسې کسانو د لاسه چې د دوی سره یې روغه نه وه. د هغو کلي باندې چې دا غوایان ورغلل نو چې هغو دا غوایان ولیدل، هغو خو په یو ټک وپېژندل، دا خو د پلانکو غوایان دي چې دا په بدې طرف څنګه راغلي. هلکه ویې راویې نیسئ. درپسې ټول راټول شو، 2 غوایان یا 3 غوایان یا 4 غوایان هر څوک چې هغې راونیول. بیا یې سلا کوله چې یاره لکه آیا دا هغې 2 کسانو ورسره روان دي، دوی راله که نه دوی ته را تښتېدلي دي چې څه چل شوی دی. بیا چې دوی اندازه واخیسته نو دوی په خبره پوه شو چې یاره هر څه چې دي خو دا غوایان د هغو نه چېرته په بې خبرۍ کې ترې راغلي دي. دوی چې اوس څه چل وکړو، دوی خو همیش د هغو په تنګولو د هغو په نقصان پسې وو، هغه ته لرې وتي نو اوس لکه دغه یو موقع د دوی په لاس راغلی و د هغو ته د نقصان رسولو دپاره او لکه هغو ته د تکلیف رسولو دپاره. نو دغه موقع هغه هغو چېرته د لاسه پرېښوده. نو هغو څه چل وکړو چې زر زر غوایان ټول حلال کړه، هر څو غوایان چې په لاس راغلي ټول غوایان یې حلال کړه، څرمنې ترې ویستې او غوښه یې ترې لرې کړه او د هغې چې کومه غوښه وه نو هغه یې ټک ټوک کړه، پاکه راپاکه کړه او ټول چې کوم دی نو په خپل منځ کې د یو بل په منځ کې تقسیم کړه. بل خوا دغه 2 وروڼو چې کله ماښام شو نو دوی لګیا د ګرځي، یو خوا ګرځي درک لګوي، بل خوا ګرځي درک لګوي، بل خوا ګرځي درک لګوي. خو لکه نږدې خوا او شا ورته غوایان میلاو نه شو. شپه شوه پرې. چې کله شپه شوه نو دوی ډېر خفه او ډېر ستومانه کور ته واپس راغله. چې کله سهار شو نو دوی داسې کار وکړو چې د کور راووته وی چې یاره هسې چې دي خو دا غوایان چېرته لرې وتېري، خوا او شا خو بل نږدې کلی نشته، خو هماغه کلی دی چې موږ پرېښی دی زمونږ خپل خپلوان یا چې کوم زموږ رشته داران دي هم د هغو کلی دی او بس هلته به ځو تماشه به کوو. تمه یې نه وه چې لکه زموږ غوایان چې هلته تللي دي نو یا به موږ ته میلاو شي یا به میلاو نه شي. او په زړه کې او دغه امید او تمه یې کوله چې خامخا به لکه زموږ هلته به څه نه څه غوایمه شر فساد به کېږي. خو بیا هم مال یې وړی ته نه صبرېدلي چې ځه معلومات خو وکړو چې څنګه چل دی څنګه نه دی. دغه 2 وروڼه د کوره ووته روان روان د ښه پوره سفر نه بعد چې دغه خپل جوړ کلي ته راورسېد چې کوم د رشته دارانو هغه کلی دی. هلته چې راله نو یو ځای تپوس شروع کړو، بل ځای تپوس شروع کړي چې لکه زموږ غوایان چې کله هغه رشته دارانو ته راورسېده نو هغه ټول رشته دارانو ته چې لکه زموږ داسې غوایان دی خو راغلي نو هغو ته وویل چې اوهو ستاسو غوایانو؟ دوی ورته وویل چې زموږ غوایان څه شو؟ وایي چې که د خدای بندیانو د خپلو غوایانو خیال ساتئ او دا داسې چل که تاسو کوئ خو تاسو به د مال حال نه خلاص شئ. هغه غوایان خو راغلي او د ماښام ټایم نو ناوخته دلته پې یو منظري حمله وکړه او منظري چې پې حمله وکړه نو منظري هغه غوایان ټول مات کړه او ویې خواړه او صرف دغه څرمنې ترې بچ شوي دي، دغه څرمنې ترې موږ خلاصې کړې او دغه څرمنې موږ ایښې وې موږ وې که چېرته دوی راشي نو خامخا زموږ خپلوان دي لکه رشته داران دي او رشته دارانو سره لکه په سلوک کې او لکه ښه سلوک به کوې چې ښه به ورسره کوې لکه ګټه به ورته رسوې، فایده به ورته رسوې. نو موږ لکه دا څرمنې موږ بچ کړي دي. هغه څرمنې وله راولي، څرمنې وچې شوي وچې کلکې شوي هغه څرمنې وله ورکړي چې دا څرمنې دي ستاسو غوایان خو ستاسو منظري مات کړي دي، خوړلي دي، منظرو خوړلي دي. هلکان ډېر سخت خفه شو چې یاره په دې کلي کې منظري د کمې غاړې راغله او په ماښام کې منظري د کمې غاړې راغله. خو هر څه چې دي خو زموږ غوایان دیو خوړلي دي او غوښې دیو خوړلي دي لکه زیاتی دیو کړی دی. خیر دوی څه کولی نه شو، د دوی هغه خپلوانو سره لاس اچولی شو نه ځکه چې هغه پې ډېر وو، هغه پې ګڼ وو، زورور وو او نور څه غوایمه شر فساد یې ورسره کولی نه شو. خو بس دغه په ناچارۍ باندې دغه څرمنې راواغستې او واپس را روان شو. واپس چې کله دوی را روان شو نو دوی چې خپل کلي ته کله راتله، خپل کلي ته یا خپل جونګړې ته خپل بل ځای ته چې کله راتله نو په منځ کې د دوی ځنګل او دوی خو چې دې غاړې تللي ورځ ټوله په لاره تېره شوې نو دوی چې څنګه دې ځنګل ته ورسېده چې په دې ځنګل کې په دوی باندې شپه راغله. چې شپه پرې راغله نو خو ځنګل کې خو د ورځې هم ضروري ځناور ډېر دي، خو
خو نه چې کله شپه شي نو بیا پکې هسې انسان یریږي ځنګل کې د شپې ډېر هم یریږي او بل د شپې پکې هم ضرري ځناور راتلی شي نقصان کولی شي بل د شپې انسان نه تېښته کولی شي نه مقابله کولی شي هېڅ هم نشي کولی نو نقصان ډېر پېښېږي نو دغه وجه ده چې د شپې انسان په دې ځنګل کې یریږي هم ډېر زیات نو دغه دواړه رونه د ځنګلي ځناورو د ضرري ځناورو د یرې د وجې دوی داسې چل وکړو چې دوی سلا وکړه وایي چې اوس خو لکه لویه لار پاتې ده کور تاسې هم نشو رسېدی شپه به همداسې هم په لاره ده نو په دې ځنګل کې نور سفر پکې نه کوم دوی څه چل وکړو چې دوی یو غټه ښکلې مزېداره ګوره ونه وه دوی سره د څرمنو دغې ونو ته وخاته دوی چې دغې ونو ته وخاته اوس په دې ونه کې په څه طریقه ناست یې ځان یې کلک کړی دی ځکه چې یاره که په دې ځمکه چې ته ځناور ګرځي راګرځي چې موږ د هغې نه بچ یو دغې احتیاط لپاره پټ ناست یې په دې ونه کې بره ګوره ونه ده چې کله دا شپه داسې لږه پخه شوه نو څه ګوري چې د ډاکوانو یو ټولګی دی د شوکمار یو ټولګی دی یو ګروپ دی او دغه ګروپ چېرته یو ځای کې شوکه کړې وه ډاکه یې کړې وه د دنیا نغد او زر جواهرات او د دنیا سامان ورسره راله د دغې ونې لاندې کېناست او خپل حساب کتاب شروع کړو یو ته وي چې ستا دومره کېږي بل ته وي چې ستا دومره کېږي او دغه حساب کتاب تقسیم یې شروع کړو ډاکوانو په ځنګل کې څه پروا یې خامخا توره ټوپک اوزارو سره وي نو هغوی نه یېرېده د دغې ونې اوس لاندې ناست دي دې دواړو وروڼو چې د ونې لاندې دا لوبه ولیده دوی د یو بل سره پټه سلا وکړه دوی د بل سره پټه سلا وکړه دوی وایي چې یاره په څه طریقه باندې دا ډاکوان یېرو که دا ډاکوان ویرېږي وتښتېږي نو لوی مال دولت راوړی دا به موږ ته پاتې شي دغه خو هسې هم د ډاکې مال دی نو دوی څه چل وکړي چې دوی سره لوړې یا لښتې څه شي نه سره او دغه څرمنې خو د دوی سره وچې څرمنې او بره په دې ونه کې په دې وچو څرمنو باندې په دغې لوړو یا په دې لښتو باندې راباندې کې په دې چوکو باندې وهي نو دغه څرمنې خو وچې شوي او چې وچې شوي او دغه لوړې وله راهچې نو دا سم دا لوی ډباره شروع نو اوس تاسو سوچ وکئ چې د ځنګل منځ دی شپه ښه پخه شوې ده تکه توره تیاره ده توره شپه ده او ناګهانه په یو ونه کې داسې درباره شروع شي داسې درزار شروع شي نو آیا یو انسان به نه یېرېږي نو دغه ډاکوان چې دی دوی چې دا درزار واورېدو دا ډباره یې واورېدو نو دیو باندې یره راله خو داسې یره پرې راله داسې یره پرې غالبه شو د دوی دا خیال شو چې یاره په دې ونو کې چېرته پیریان دي پیریانو دا شور دا درباره جوړ کړی دی نو دوی دغه غنیمت وګڼه او دغه یې پیدا وګڼله چې دا هر څه پرېږده دا هر څه په تندر ووړه ځان بچ کړي چې صرف ژوند ستاسو بچ شي صرف ځان بچ شي نو مال حال نور ډېر دی بل دی به چېرته شوکه ډاکه وکړو نو په دغه سوچ په دغه عبادت په دغه تعدې کې دوی سره چې کم مال حال کمې روپۍ کمې اشرفۍ کم زر جواهرات چې دوی لوټلي هغه چې په هغه ځای پاتې شو او دوی خپې سپکې کړې یو طرف ته وتښتې خو داسې وتښتې دوی سمې دوړې پسې ورپسې دا کسان چې څنګه لاړه دې وروڼو دواړو د یو بل سره سم وخندل کله چې سهار شو نو دوی دواړه د دې ونې نه راکوز شو چې راکوز شو نو چې کم دغه مال دولت د دې ونې لاندې پروت و دغه ډاکوانو لوټلی شوی مال پروت و دغه ټول مال یې راونغښته او په خپلو څادرو کې وتړه او سره دغه څرمنو روان شو خپل کور ته چې لاړو دغه خو لوی مال دولت و دوی څه چل وکړو چې د دغه ځای نه د بل کلي ته لاړو غټ کلي ته لاړه ښه آباد کلی او پای کې ځان له ښه مزېدار غټ کور یې جوړ کړو او ښه غټې کروندې شروع کړې ځان له نور څاوري واغېسته غویان یې واغېسته او ښې مزې شو ښه په مزو په چرچو په ژوند په تېرېده شو په دغه ځای کې دې دواړو وروڼو سلا وکړه چې راشه زموږ دې خپلوانو خو زموږ سره ناجایزه کړې ته ګوره زموږ سره څومره غټه ناجایزه کړې چې زموږ ژوندي غویان دغه چارپایه دوی حلال کړه وچ په وچه زموږ په دښمنۍ کې او هغه چارپایه د هغو غوښې وخوړې تشې څرمنې په موږ راوړل راشه د خپلو خپلوانو خو لږ بدل والو په مخامخ خو موږ هغو ته لاس نه شو اچولی خو چل خو سره کولی شو ګوته خو سره کولی شو دې دواړو وروڼو چې دغه سوچ وکړو دغه سلا یې وکړو دوی څه چل وکړو چې د دوی چې کوم په چم ګاونډ کې ګاونډیانو یاران دوستان یا هر څوک چې د دوی سره چې به یې خبرې اترې نو یو کس به چېرته د ده نه تپوس کړ چې هلکه تاسو لکه د کوم ځای نه راغلي او د کوم ځای یې لکه دا دومره مال دولت تاسو خو چې رالې سم غریبانان وي او دا دومره غټ کور تاسو ځاله جوړ کړو دا دومره څاوري او دا دومره لکه مزې چرچې دا څنګه
نو دغې هلک ورته قصه وکړه چې مړه دا ته څه خبرې دا خو همدغه شانې په ځنګل کې را روان وو بس څرمن یې را سره وې ونې ته وختو دغه شان ډاکوان راغله مال دولت پیسې لوټلې لوی مال ورسره او بس مونږ هغه څرمن یې ودربولې په هغې باندې مونږ ډاکوان ویرول هغه مال ته مونږ چاپه کړو بس په هغې مال باندې دا ګوره دا دومره هر څه مونږ جوړ کړي او بس دا الله ورکړه ده دغې کسان چې دا خبر اورېدل دا راز هله راز چې په یو زړه کې پروت وي چې کله دا راز د دې زړه نه خولې ته راشي او د خولې نه بیا بل غوږ ته ورسي نو لکه دا بیا راز پاتې نه شي او دغه د یو غوږ نه بیا بل ته شي او د بل نه بل ته او د بل نه بل ته نو لکه دا ډېر بیا لرې ځي نو دغه خو د وروڼو راز هسې هم نه پاتې که دوی دا خوښه وه چې دا خبره دی لکه په څه طریقه زموږ خپلوان ته ورسي نو دا خبره ورو ورو چلېده چې څه ورځې بعد هغه بل کلي ته هغه د دوی هغه چې کوم خپلوان وو چې کوم د دوی سره یې نه لګېد د دښمني و رشته دار وو هغو ته دا خبره ورسېده هغو ته دا خبره ورسېده هغو داسې لاسونه ومروړل د مچ په شان دا راچلې اوهو دا که چېرې مونږ د دوی دا غویان نه وی وجلي د دوی د غویانو دا غوښې نه وی خوړلې نو ولې به دوی دلته راتله ولې به دوی وچې څرمنې وړې او ولې به دوی ته په لاره کې لکه هغه ډاکوان میلاوېده دومره مال دولت به دوی په لاس ورته لاسونه یې خو ومروړل خو بیا یې دا سوچ وکړو چې راشه چې هغوی ته دومره مال دولت میلاو شوی دی نو ولې مونږ د هغوی نه کم اخلو دوی څه چل وکړو چې دوی چې کوم یو غوایه په کور کې هغه یې زر راوپرځه هغه یې حلال کړه او د هغو نه یې هغه څرمنې وویستې چې کله یې ترې څرمنې وویستې نو هغه یې وچې کړې چې وچې کړې نو بیا ټول لاړه ځای په ځای په دې ځنګلو کې خواره شو او په ونو کې بچوات ناست وو چې یاره ډاکوان به راځي او مونږ به ډاکوان یارو په دې وچو څرمنو دا څرمنې به وفو بیا به ډاکوان تښتي مونږ ته به خپل مال بریږي دا د نصیب خبرې دي په مخه خو ډاکوان دي چې لیونې نه دي چې راځي د ونو لاندې کښېني داسې پیسې او مال دولت به اړی راړی و ته به یې په څرمنو ویری او به یې زغلی نو په مخه خو دا چل نه کېږي هسې وچ په دوی په ځنګلو کې 2-3 شپې وکړې هېڅ خوند یې ونه کړ بیا راله خپلو کورونو ته ډېر سخت غوسه او ډېر قهر و چې لکه دا خو هر څه چې دي خو دا دې شیونو لکه غټ دروغ ویلي دي او وچ په وچه زموږ باندې زموږ غویان حلال کړه ته ګوره زموږ غویان مونږ څرمنې ترې ویستې وو هسې فضول تاوان مونږ ته میلاو شو او ټولو وی چې لکه موقع به راځي که نه د دې هلکانو مونږ خوښ شو دوی زموږ په لاس راله نو لکه د دوی به مونږ څرمنې وباسو ورځې پکې تېرېدې هلکانو ته خو پته ولګېده چې یاره زموږ خپلوانو دغه شان خپل غویان حلال کړي وو دغه شان چلې کړی د په هغه خوا زورور خوشحاله شو چې ځه یوه ستن خو له مونږ وواله شپې ورځې تېرېدې چې په دې کې د دوی چې کومه مور وه هغه ډېره زیاته ضعیفه وه ډېره بوډۍ وه دوی به ډېر خدمت کوو ډېر خیال به یې ساته خو د بدو د قسمت هغه عاجزه ډېره زیاته بې حده بیماره شوه چې بیماره شوه نو د دوی چې کوم کلی په دغه کې حکیم نه و پخوا به دغه حکیمانو معالجان طبیبان مو لکه دا ډاکټران او هسپتالونه دا شي نه خو نه حکیم د دوی په کلي کې نه نو دوی په تپوس باندې دغه وکړو معلومات وکړو که چا ورته ویلي چې یاره حکیم شته خو لکه د دې ځای نه ډېر لرې یو کلی دی په هغه لرې په هغه کلي کې یو حکیم دی نو د هغې نه علاوه خو دلته نږدې چېرته حکیم نشته حکیم چې هر څومره لري خو د دوی مور وه او لکه مور خو ډېره لویه هستي ده د دوی زړه نه صبرېده دوی څه چل وکړو دوی د خپله مور په کټ وتړله او کمبل یا څادر څه شی بستری پرې ور واچوله له پاسه او یو ورور مخکې شو یو ورور وروسته شو دا کټ یې په خپلو اوږو باندې اوچت کړو په مخکې روان چې کم پته درک ورته چا ښودلی یو ورځ دوه په لاره راله یو شپه دوه یې په لاره راله او ډېر مزل او د ډېر ستړي او ډېر تکلیف ته باس دوی هغه کلي ته ورسېده دا یو ډېر غټ کلی و چې پکې لکه بازار هم و یو طبیب پکې هم و په یو ځای کې دغه طبیب دغه خانه وه پکې معالج و حکیم و دوی دغه خپله مور په کټ تړلي هغه حکیم له ویې وړه هغه ته یې کېښوده هغه حکیم چې د دوی د مور نبض وکته او د هغې اندازه یې واخیسته سترګې مرګې د هغه و چې کوم د معاینې طریقه وه چې هغه یې وکړه نو حکیم لاس اوچت کړ حکیم وی چې خدای بندیانو دا خو عاجز ایله دلته راورسېدو هغه وی څنګه حکیم صاحب ورته وی چې یاره بس په دې ځای باندې لکه بس اخرنی سلګۍ وي او اخرنی د دې حد او بس په دې ځای باندې لکه دا ستاسو د مور خدای واغسته او ساعت یې واغسته لکه په دې کې زه څه نشم کولی او انسان دی وخت یې پوره شي نو بس بیا پوره شوی
او لکه دا خو اوس مړه شوې ده، دا اوس نه د دوايانو شی دی او نه د بل شی اوس د الله مرضي وه او عمر یې ختم شوی، عمر یې پوره شو چې عمر وخت چې د چا پوره شي نو څه ورته بانه شي، نو وخت دې پوره شو لکه په دې کې څه نشم کولی. دغه دواړو وروڼو ډېر زیات وژړل دې خپلې مور ته او ډېر خفه و، ډېر په خفګان کې و، ځکه چې دوی په دې خپله مور ډېر زیات مین و. خیر د قسمت پیښه نه بدلیږي، دغه د قسمت پیښه وه په دې راغلې وه. نو دوی څه چل وکړو چې دوی دا خپله مور واپس راوچته کړه، دغه کټ یې واپس راوچت کړو چې راوسې واپس خپل کلي ته ورسو. دغه کټ باندې له پاسه دوی څادر یا کمبل څه شی ور اچولی دی. دغه کټ دوی په شا کو واپس را روان شو، را روان دي په یو ځای کې په دوی باندې شپه راغله او په دغه ځای کې په دغه علاقه کې یو زیارت دی چې دوی دغه زیارت خواته تېرېږي او ماښام ناوخته دی تیاره کېدو واله ده چې دوی دغه زیارت خواته تېرېده چې څه ګوري چې یو دوه جنکۍ د دغه زیارت نه راووتې، ښه پېغلې جنکۍ دي، ښکلې ښایسته. دغه جنکو چې دا هلکان ولید چې هر یو دوه هلکان دي، کټ یې په شا کړی دی او بستره پکې پرته ده چې دا به پکې څه وي. نو دوی لکه انسان ده چې فکرمند شي که نه چې هلکه دا به څه وي. نو دوی په دې هلکان اواز وکړو چې ودرېږئ. هلکان دواړه ودرېدل. نو دوی جنکو ورته وویل چې ستاسو سره په دې کټ کې څه دي؟ دوی وویل چې هلکه دا خو زموږ مور ده او دا خو موږ د هغه پلانکي کلي نه ډېره زیاته بیماره نو لکه دا پلانکي کلي نه موږ دې ځای ته دې حکیم له علاج نه راوستې وه او بس اوس واپس روان یو. د دې جنکو دا هلکان په دې خبره ډېر زیات خوښ شو چې هلکه دا اوس دومره د لرې نه دوی د خپله مور په دې کټ کې په شا راوړې وه، دا خو چېرته ډېر ښه خدمتګاران هلکان دي او دغه دوی دې هلکانو ته ویل چې یاره تاسو دا کټ ښکته کېږئ، موږ ستاسو دا مور یو. نو په دغه ځای کې دا یو ورور خو لږ چالاکه مور خو دا خو مړه وه، دی لږ چالاک دی ته وایي چې نه نه موږ د خپلې مور مخ چاته نه ښیو. جنکو ته وایي چې ولې؟ وایي چې دا ځکه چې دا موږ د حکیم صاحب ویلي دي چې دغه دا که تاسو په لاره د خپلې مور مخ ښکاره کړه یا چا ولیده نو لکه په هغه دم به ستاسو مور له څه چل شوی یا به مړه شي لکه څه نقصان به ورته پېښ شوی. دې جنکو ته دا خبره څه عجیبه ښکاره شوه، یقینا هغه څه نو دوی دوه ځانه هسې هغه د انسان دغه غوندې کوي چې مړه دا څه خبره ده، که چېرې ستاسو مور مړه شوه نو ولې موږ دواړه یو نه، بس موږ ستا یو بیا او تاسو دوه کسه یو موږ دوه وروڼه یو بس موږ بوزئ بیا. دې هلکانو چې دا خبره واورېده نو دوی دواړو سترګو چمک وکړو، خوشحاله شو. دوی دا کټ کېښود چې کټ یې کښته کېښوده نو دا جنکۍ رالې چې څنګه د مخ نه څادر یا کمبل بستره څه شی دی چې هغه یې څنګه لرې کړ نو بوډۍ عاجزه خو د ورځې مړه پرته وه خو پوره وښه شوې وه، ښه سړه شوې وه. نو بوډۍ خو مړه پرته وه. دغې جنکو بې څه اوازونه کړه، څه مخې وله واړه راوړه، څه چل ولې وکړو، بوډۍ مړه. دغه هلکانو چې اوهو تاسو خو زموږ مور مړه کړه، تاسو چېرته غټې جادوګرې او دا دواړو په خپلو مخونو راکېښدو، په سرونو یې راکېښدو چې تاسو خو زموږ مور مړه کړه. دوی چې په دغه ځای کې شور شروع کړو نو دغه جنکۍ په خپله خبره ډېره ستومانه شوې چې لکه تا خو په رښتیا د دې هلکانو مور خو مړه شوه او ډېر سخت خفه شوې او دوی دومره ژړل. نو دغه دواړو جنکو ته وایي چې د خدای بندیانو ژاړئ مه، موږ لکه چې کم لوظ کړی دی، کمه خپله خبره مونږ کړې ده، بس مونږ په هغې ولاړ یو، لکه مونږ چېرته نه ځو. اوس لکه مونږ ستاسو یو چې څه کوئ ستاسو خوښه ده، که زموږ سره واده کوئ او که هر څه کوئ ستاسو خپله خوښه ده. هلکانو ورته وویل چې غوره خبره ده، مونږ ستاسو سره ولې واده نه کوو، مونږ دوه کسه یو تاسو دوه خویندې. نو دغه دواړه جنکۍ د ځان سره کړې او خپل کلي ته یې بوتلې، دغه خپل مور یې هم ویوړه. دغه هم د دغې رسم او رواج نه بعد دوی د دغه جنکو سره واده وکړو. دغې نه بعد د دوی ژوند په خوشحالو په مزې تېرېده. دغه هلکان خو رجیلان وو، دوی خو وي چې یاره اوس په څه نه څه طریقه لکه دا خبره هم زموږ دغه ته ورسي، دغه رشته دارانو ته ورسي. نو دوی څه چل وکړو چې دوی هم دغه قصه وبهو ټوله داسې په چل ول خوره کړه، یو غوږ ته بل غوږ ته بل غوږ ته. دغه قصه روانه چې یو څو ورځې بعد څه وخت بعد دغې کلي ته دغه رشته دارانو ته ورسېده. رشته دارانو ته چې ورسېد نو رشته داران داسې خپل لاسونه بیا مروړل او افسوس یې کوو چې افسوس یاره دا هلکان موږ د دې ځای نه وی ځغلولي، موږ دلته دومره نه وی تنګ کړي، دومره نه وی په عذاب کړي، نو ولې به دوی بل ځای ته کډه وړه، ولې به دوی دومره مالداره کېده او دومره مال دولت به ورته میلاوېده.
او ولې به د هغې نه بعد داسې ښایسته جینکۍ په لاره کې ته ګوره په لاره کې ورته جینکۍ میلاو شو لکه هغو بوتلې بیا یې واده کړي ولې به ورته دومره ولې به دا دومره هر څه کوي دا هر څه زموږ د خپله لاسه دا لکه د دغې خپلوانو لکه سود نه کېده سود یې نه کېده چې څنګه زموږ دا چې کوم دوه رشته دارانو دا دوه هلکانو چې اخر ولې دوی ته لکه دغه دومره مال دولت میلاو شو ولې ورته اوس داسې تیار په تیاره داسې ښایسته جینکۍ میلاو شو چې واده یې کړې ځان دا ولې لکه داسې وشو سود یې نه راته یي لکه نن سبا دور کې هم داسې خلک یي نو دغه سود یې نه کېده نو بیا یې وایي چې هلکه چې هغو ته داسې په لاره کې جینکۍ میلاوېدی شي په لاره کې د یو زیارت نه ورته جینکۍ راوځي نو ولې موږ د هغو نه څه کمه خورو موږ څه بېکاره ځوانان یو دوی څه چل وکړو چې خپلې میندې کټونو ته ور واچولې او په کټونو باندې وتړلې او په شا یې کړه کله به یو خوا ګرځولې کله به یې بل خوا ګرځولې کله به یې د یو زیارت خوا ته وړي کله به یې د بل زیارت خوا ته وړي خو په هغو باندې څه د جینکۍ پېښې نه شوې دا خو هسې د نصیب خبره دا خو داسې نه چې په د هر زیارت ته چې د جینکۍ راغلي څه سوال مینت غوښتلو هر زیارت ته به جینکۍ راغلي دغه له زیارت له به راغلي وو بیا به وځینو لکه خامخا به دوی ته میلاویږي دا خو داسې په مخه خو نه کېږي دا خو چانس د اتفاق او د نصیب خبره خیر دی چې یو څه ورځې د خپلې میندې وګرځولې په دې زیارتونو او په شاړو دښتو یې وګرځولې ښه ستړي شو او ښه یې په دې بلاګانو په ولو کې ښه غوټې پکې وشوې نو دوی بیا ډېر په غوسه کې او ډېر په خفګان کې دغه کټونه واپس راوړه او واپس یې په کور کې کېښودو بیا غوسه ونو داسې خو نه غوسه که نه وی چې لکه دا د هلکانو لکه دا هم موږ ته دروغ قیصه را رسوله لکه دا قیصه اصل نه ده او دوی موږ ته دا دروغ قیصه را رسوله زموږ د ستړي کولو لپاره موږ ته د تکلیف را رسولو لپاره او اوس خو دا هلکان په هېڅ حال نه پرېږدو الله رالو او په شریکه پسې ځو دا هلکان وو خو داسې وو چې مرګ لی وو وجنو یې پرېږدو اوس نه نو دوی څه چل وکړو چې ټول رشته داران ټول خپلوان راټول شو لوړې د ځان سره واغستې او هغه کلي ته په هغه هلکانو پسې روان شو چې په کوم ځای کې هغه هلکان وو په څه طریقه په هره طریقه چې خو دغه هلکانو ته څه لږ ساعت مخکې خبر راورسېد چې داسې ستاسو چې کوم رشته داران دي ډېر په غوسه کې او ډېر په قهر کې روان دي او لوړې راغستې دي او چوکې یې راغستې دي لښتې یې پسې راغستې دي لکه ډېر غوسه را روان دي ښکار یې داسې چې لکه مرګ له تاسو وایي پرېږدي تاسو نو دغه دواړه هلکان چې خبر شو نو دوی ته خو پته ولګېده چې لکه دا رزیلانانو دې لیوګانو سره خو موږ د لاس ته اچولي ځینو دغه دوه په دوه کسان یو هغه خو ډېر دي نو دغې سره خو څه کېږي نه دې سره یو لطیفه راته را یاده شوه په منځ کې تاسو ملګرو ته یې کومه دوه روڼۍ چېرته د نورو دوو کسانو نه وال وخوري نو چې کور ته راشي نو جاړي یا خپه یا فریاد کوي نو کور کې د پلار یا هر څوک چې تپوس وکړي چې هلکه تاسو ولې وال وخوړه نو هغه ته به ژړا وایي یاره وایي هغوی دوه کسانو او ما ولالا پې یوازې وو نو موږ دې ځکه وال وخوړه نو دغه هلکان چې دا دوی هغه نور خو پې ډېرې نو د دوی خو سره د لاسو مقابله نه کېږي د زور مقابله خو زر دوی نشي کولی دوی وایي چې راکه راځه د دې کوره اوس پې وباسه خپېس به کوو او څه چل به کوو د دې سړو سره به چل به دې ځان خلاصوو هسې خو د دوی نه ځان نشو خلاصولی نو بس دوی څه چل وکړو چې دوی د کور نه ووتو غلي خپېس پکې کړه یو طرف ته وتښتېدل دغه خپلوان رشته داران چې راغله لوړې ورسره دي چوکې ورسره دي ډېر غوسه دي دغه خبره د ځینو نه برید ساسي او ډېر زیات قاري نو چې کله د دغې کور ته راورسېدو دا شور جوړ کړی دا غویمه جوړه کړې چې شابه هلکه راوځئ او پلانکي څه شوه د کور راوباسئ موږ یې وژنو نو نن یې پرېږدو نو دا چل کوو دا چل کوو ښځې ورته د دننه نه اواز وکړي چې هغه هلکان کور نشته او وختي تللي دي چېرته وتي دي او که په ستاسو کې پښتو ختمه شوې او د ښځو سره یا د زنانو سره یې مقابله کوئ یا وهل کوئ نو چې موږ بیا دروځو نو د پښتو دا خبره خو ډېره درنۍ دغې ته خو څوک نه جوړ او بل ګیر چاپېره کلی غټ کلی کلی ګودرې دغې نو دوی دغه قدم اوچتولی نه شي نو دوی څه چل وکړي چې ور په مخکې شي د یو نه تپوس کوي چې هغه هلکان په کوم طرف تللي بل نه نو څوک ورته لار برابر کړي چې هلکه خو لږ ساعت مخکې په دې طرف تللي دي وتي بس دوی په دغه طرف ورخوشي دي ښه په تیزۍ پسې روان دي دغه خپل لوړې او خپلې چوکې یې راغستې دي دغه هلکان مخکې دي مخکې روان دي چې څه ځای ورسېد نو څه ګوري چې یاره یو شپنکی دی د دنیا دوه شپنکیان دي د دنیا ګډې بیزې ورسره دي دغه یې راټولې کړي دي سره یې په یو ځای کې
دغې دواړه هلکان چې هغه ځای ته ورسېدو هغه شپنکیانو سره سلام کلام دغه کړی ده وینا شوې ده. بیا ورته دې هلکانو ویلي چې هلکه تاسو خو ډېر غریبانیان یې او ډېر عاجزان یې، که ستاسو خوښه یې نو لکه ستاسو موږ یو طریقه راته برابر کړو، لکه تاسو به غټ انعام میلاو شي. هغه ورته وویل ولې نو دا خو که ډېره ښه خبره ده، و چې داسې کار وکړو چې زموږ دا چې کوم موږ لباس اچولی دی دا لباس واغوندئ او د شا نه د یو کسانو ګروپ یا ټولګی را روان دی. دغه ټولګی چې کله تاسو ته راورسېدو نو دغه کسان به تاسو لکه په لاسو کې اوچتئ او چېرته به وړي، خو تاسو به ورته وایئ چې نه موږ هغه نه یو، نه موږ هغه نه یو. نو دوی څه چل وکړي چې دا شپنکیانو ته وویل چې ټیک ده لکه ښه تاسو ورته وایئ چې موږ هغه نه یو، نو چې تاسو ته دا خبره وکړو چې موږ هغه نه یو نو لکه هغه به تاسو ډېر لوی انعام به درکړي، مال دولت او ډېرې غټې پیسې به درله درکړي. دغه کمکلان شپنکیانو دوی ورته وویل چې هلکه دا خو ډېره غوره خبره ده او ډېر اسان کار دی. څه دی خو لکه موږ به خپل لباس تاسو له درکړو، تاسو دا خپل لباس موږ له راکړئ، ستاسو دا لباس هسې هم ډېر ښایسته دی او ډېر نوی دی. نو دوی دغه لباسونه دغه شپنکیانو سره بدل کړل، لاړه لږ د دې شپنکیانو لږ لرې واته او په یو جاښه کې پټ شو. دغه شپنکیانو دغه نوی لباس واچولو، دغه هلکانو ډېر زیات خوشحاله دي چې یاره اوس کسان به راځي، موږ له به انعام راکوي، پیسې به راته میلاویږي. دغه سړي چې څنګه راشي او دوی ته راورسي د دوی خوشای او دغه سړو دا خیال چې هر څه چې د هلکانو همدغه دی، ځکه چې ښکلي ښایسته لباسونه یې اچولي یو شان یو رنګ باندې. هغوی چې څنګه راورسي نو د دغه ځای خواته یو سیند یا یو دریاب بهیږي. نو دوی په دغه ځای کې سلا وکړي چې هلکه دا هلکان چې دي نو په ځای د وهلو داسې کار کوو چې هسې پرې ځان خپلې مټې نه ستړي کوو. خو دا هلکان مخې سره د لاس وخپونه اوچته وو، داري کې دغه سیند ته ولوېږي قصه وله ختمه کړو، مړه دوی ته چل وښیو، دوی ته لاسه موږ دومره ستړي شو او په وهلو دا نه کېږي. دوی څه چل وکړي چې دوی راشي او چې څنګه راورسېده خو ګڼ کسان یې څه لاسونو ته شي او څه خپو ته شو، مخې سره دا په ځمکه راواچوي د هلکانو د لاس او د خپونې اوچت کړي. د لاس او د خپونې چې دا هلکان اوچت کړي دا شپنکیان اوچت کړي نو دا شپنکیانو ته نارې ووایي چې هلکه موږ هغه نه یو، هلکه موږ هغه نه یو، هلکه موږ هغه نه یو. هغه ورته وایي چې ښه چې تاسو نه یې نو ولې زموږ هغه زموږ نیکونه یې، تاسو زموږ نیکونه یې، چې تاسو نه یې نو څوک دي؟ هغه تاسو یې. دوی ورته ډېرې نارې وویلې، ډېرې چغې وویلې. دوی خو دا خیالي چې لکه دا په دې چل به موږ له انعام راکړي. دوی چې دا خو پته دی خو په منډې دا کسان ور په مخکې کړي وو، منډې او غرب شي چې د سیند غاړې ته ورسي درز شي چې د سیند اوبو ته یې ورګزار کړي. او دا شپنکیان دغلته دا لاس او خپې ټپی او دا ځان خلاصوي را خلاصوي او څه چل کوي، خو دې سیند په مخکې کړي او دا سړي په دغه ځای کې لاس ټک ووهي قلار دمه ځي راواپس شي. شپنکیان خو به خدای خبر چېرته څه ځای مخکې تلي، یا به دې سیند وړی وي یا به چېرته څه غاړې ته راوختي، ځان به یې بچ کړی، هر څه چل به شوي هېڅ پته یې نه لګي. خو چې کله د دغې هلکانو دا رشته داران واپس شي نو دوی څه چل وکړي چې دوی د دغې جاښو نه راوځي، دغه چې کومې ګړي بيزې دي دا لوی کنډک د لوی مال د دغه مال را په مخکې کړو، خپل کلي ته خپل کور ته یې را روان کړي. چې خپل کور ته یې را روان کړي نو چې کله کلي ته راورسي نو کلي کې یو بل تپوس وکړي چې هلکه تاسو خو لکه دغه شان دښمنان په تاسو پسې راغلي وو، په تاسو درپسې وو، لکه موږ خو وایو چې لکه د دوی به د مرګ اواز راځي، دوی به یې وژلي، ځکه چې ډېر په خوار او په غوسه کې په تاسو پسې راغلي وو. تاسو خو ماشاءالله ګوره روغ رمټ رالی، دومره مال تاسو را په مخکې کړی، دا ګړي بيزې دي، دا څنګه چل دی؟ دا خو رزیلان دوی خو لکه څه چې ورسره هغو کول نو هغه شان ځای هغو له کته نو دوی ورته دروغ قصه وکړه. دوی ورته وایي چې لکه هو هغه زموږ رشته داران یا هغه زموږ دښمنان چې کوم دي هغه موږ ته را رسېدلي او په موږ باندې راغلي او زموږ سره یې داسې کار کړی و چې موږ یې اوچت کړو او پلانکي ځای کې چې سیند بهیږي د هغې سیند منځ ته یې غوځار کړو او هغه ته چې غوځار کړو نو بس دا ګړي بيزې دا کم مال چې ته دا چې موږ را په مخکې کړی دی نو بس دغه سیند په منځ کې بهېدو او موږ څه چل وکړو چې زموږ چې څومره وس کېدو موږ چې څومره رانیوی شو نو هغه م ترې راونیوم، د سیند نه م رابار کړه او دا دې کور ته م راوسته. هلته خو د هغه سیند په منځ کې لوی مال بهیږي، ژوندی ګړې بيزې پکې بهیږي، د دنیا څیز دی. چې څومره کسان ډېر او څومره کسان ګڼ وي څومره زورور وي نو دومره ډېر مال به لکه د هغو په لاس راشي. دغه قصه خو یا د چا یقین اخیسته یا نه اخیسته خو قصه وه مشهورېده روانه چې هغه ځوانانو ته ورسېده، هغه رشته دارانو ته ورسېده
اول خو له هغوی خپله افسوس وکړو چې لکه دوی ته ولې لکه بیا دومره مال دولت میلاو شو. په ځای د دې دا ډېر غټ حسد دی چاته چې لکه پکار دا ده چې داسې څه ښه څیز یا ښه مال دولت یا ترقي ورته میلاویږي نو په ځای د حسد موږ له پکار ده چې د هغو په هغه ترقۍ د هغو په کامیابۍ د هغو په هغه دغه باندې شکریا ادا کړو. الله ته وایو چې شکر دی الله پاکه ستا په دربار کې ستا په خزانه کې هېڅ کمی نشته چې تا دله ورکړو دا به د ده نصیب او د ده په شانې موږ له هم راکړي. زموږ سره به یو کس کار کوو قسم په منځ کې لږه کټ کړه زموږ سره به یو کس کار کوو نو هغه به یو ټوکه کوله خو ډېره ښکلې خبره وه زما خوښه شوې نو هغه به هغه بل ته وي بل ملګری هغه ته به وي تا له د خدای 20 میخې درکړي زما 10 پورې دي نو مطلب یې دا چې تا له دې هم خدای درکړي ما له دې هم راکړي ځکه چې د الله په در کې خو نشته چې څه کمی نشته چې تا له یې درکولی شي نو ولې ما له نشي راکولی. نو د بل دپاره همیشه د خیر ښېګړې سوچ د ښه سوچ هغه د انګریزانو خبره پازیټیو سوچ پکاري لکه منفي سوچ به نه ساتي. نو د دوی خو اول خو دغه لاسونه ومروړله لکه څه افسوس یې وکړو چې ولې لکه دوی ته دا دومره مال دولت میلاو شو په کار دا وي چې دا موږ ته میلاو شوی ځکه چې زموږ سره ځوان ډېر دی زموږ سره طاقت دی زموږ سره زور دی ته ګوره موږ په اشتعال ناست یو دوی ته دومره مال دولت میلاو شو جنکۍ ورته میلاوې شي ښځې ورته میلاوې شي او اوس ګوره موږ د هغو د وژلو د مرګ انتظام کړی او الټا هغو ته مال دولت او ګډې ویزې ورته میلاو شوي. خیر چې کله افسوس وکړو نو بیا سوچ وکړو چې راشه دا خبره پکې اورېدلې وه چې هغه هلکانو دا خبره کړې وه چې څومره لکه کسان زورور یا طاقتور څومره تکړه څومره ګڼي نو دومره به لکه د دغې سیند د منځ نه ډېر مال راوباسي ډېر ګډې بېزې به ترې راوباسي غټ کنډک به راوباسي. موږ خو 2 کسانو لږ زموږ دغه لږ ډېر په لاس باندې راغی دغه خبره پکې اورېدلي دغه خبرې چې اورېدلي دا ټول رشته داران راټول شي سلام کې وایي چې هلکه خبره په دې ځای کې د زور او د طاقت ده او د اتفاق ده او د ګڼوالي ده نو موږ خو هم ډېر یو او هم زور طاقت شته هم ګڼ یو هم لکه زموږ سلا مشوره برابر ده. نو داسې کار کوو چې ټول ځوانان راټولېږو او ټول چې کوم زموږ په خپلوانو کې کوم هلکان دي یا سړي دي دا راټولېږو ځو او د دغې سیند منځ ته به ټوپ کړو خو موږ ته معلوم نه 2 هلکان چې ورته ورچولو او بس خو په ګڼه به د دغې سیند د منځ نه لوی مال دولت پکې راوباسو لویې ګډې بېزې پکې راوباسو ته ګوره بیا چې موږ دغه هلکانو ته خپل زور ښایو که نه چې هغه څومره ګډې بېزې راایستلې چې موږ څومره راوباسو. نو په دغه ځای کې دغه ځوانانو خپله سلا وکړه او ټول د چې کوم د رشته دارانو خپل کوم هلکان کوم سړي هغه راټول شو ښه په اتفاق باندې ښه په خوشحالۍ باندې لاړل او هغه سیند ته ورسېدو د هغه سیند منځ ته یې ودنګل چې کله یې د سیند منځ ته ودنګل د سیند په منځ کې ګډې بېزې څه کوي د سیند په منځ کې خو میانې کبانې پکې او دغه څیزونه پکې نو هغه خو داسې بار ته نه راویستی کېږي او بل د سیند منځ ته چې ودانګل نو د سیند چاپه خو بیا دا خو بیا انسان څه ته نه پرېږدي هغوی چاپه چې دا ټول په هوا کړل په مخه یې ویوړه لاړه په سیند لاړ شو. نو دغه هلکانو ته پته ولګېده نو دوی شکر ادا کړو چې خدای پاکه شکر دی چې دغه دښمن نه د دغه ضرري دښمنانو نه د دغه ضرري رشته دارانو نه مو خلاص شو او د دغې نه بعد بیا د هغوی زندګي په سکون شوه د هغې مازغه دمه شو او د جنګ جګړو نه د شر فساد نه د غویمو نه دمه شو او د هغې نه بعد د هغوی زندګي ښه په دمه ښه په خوشحالو او ښه په مزو تېرېده. دا یو ښکلې خوندوره او مزېداره قصه او چې ما تاسو ته راوړې انشاءالله امید دی چې ستاسو ملګرو به خوښه شوي داسې نور که خیر انشاءالله ښکلې خوندورې او مزېدارې قصې نورې هم را روانې دي انشاءالله زما سره اوسېږئ تر د بلې قصې پورې تر د بلې ویډیو پورې هېڅ چېرې مه ځئ ښاد او آباد اوسئ یو جهان مننه د الله په امان.